او نن چې کوم شل واټه سرکټونه د نور الجهاد سب سټیشن په سطح باندې د انجیل او شدایي ولسوالۍ لپاره فعالیږي تر 22,000 بیا تر 15,000 مشتریانو پورې به په آرام سره او په ډیر نارمل انداز سره برق ورکول کیږي. دا بیا وړه خبره نه ده. نو الله تعالی دې ټولو ته اجر ورکړي او د هرات خلکو ته د الله پاک توفیق ورکړي چې د دې نعمت شکر ادا کړي او له دې نه ښه سالمه استفاده وکړي. داسې انرژي د یو هیواد د پښو هیواد په پښو د درولو لپاره تر ټولو مهم اهمیت لري. موږ او تاسې باید همدومره قدر وکړو، همدومره حفاظت وکړو، همدومره احتیاط ورسره وکړو تر څو دا انرژي نن فرض که په یو منطقه کې 40,000 کسانو ته یا کورونو ته برق رسول کیږي، په بله منطقه کې په زرهاو خلکو ته بیا برق رسول کیږي. که د دې موږ او تاسې ښه حفاظت وکړو شاید په زرګونو خلکو ته نور ته ورسول شي. دومره وایم دا موضوع حتی دومره زیات کار سوی دی چې د ما په ذهن کې نه راځي، خو کار الحمدلله روان ده. دومره درته وایم چې د افغانستان په سطحه موږ تر دې مخته مثال نه لرو. د افغانستان په سطحه امارتي شرکتونه چې څومره زه معلومات لرم دا ټول هغه شرکتونه دي چې د افغانستان د اقتصاد د پښو درولو لپاره حیاتي رول لري. خو په تاریخ کې دا اول ځل ده چې هغه شرکتونه بیرته په پښو درېږي او نوي هم ورسره جوړېږي او د زرګونو خلکو لپاره کاریابي کیږي، هغوی ته کار پیدا کول کیږي. نو دا ډیره مهمه خبره ده. د هرات ښاریانو ته یو ځل بیا زه د هرات د اطلاعات فرهنګ د رئیس په توګه بیا مبارکي وایم